بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبدالرحمن بابا په دې غزل کې د منافقو خلقو په باره کې کم خلق چې په خوله باندې او په ظاهري عمل باندې یو شان وي او په شیشه او په زړه کې بل شان وي، د هغې باره کې فرمایي چې دا خلق څرنګه وي، راځئ چې وورو. عبدالرحمن بابا فرمایي وی په غفلت دی عمر تیر کړو، نه رهروش وي نه رهبر، او عبادت دی د ریا شو لکه ډک په لاکو زر، او لکه پټ وي په دانه کې سل ازغیه د شجر، لکه تش صورت بی روحه چې تصویر کا مصور، او لکه تش کدو بی مغزه میان خالی وطن پرور، لکه زړې په میوه کې درون سنگ بیرون سمر، لکه ټګ او دغباز وي په مرغانو کې دیگر، لکه بې نمکه ناوې چې په سر کاندي میزر، تر میزر لاندې چاز ده چې دختر وي که مادر، نه حسن نه جمال وي غلوي خلق په زیور، او وی های له هسې فریبانو لکه ځوړند چوت کمر، نیم په ځمکه کې دننه نیم برسیره لکه غر، او په دستار کې یې مسواک وي تر بغل لاندې خنجر، په ایرو کې پټ بسرې په وخو کې پټ ژور، او وی په شپه وینه د مظلوم خوري سبا کینی په منبر، او په زړه تور لکه تبی وي په مخ سپین لکه کمر، د دنیا په طلب ګرځي خپل ځان بولي کلندر، او کلمه په ژبه وایي په زړه نه لري باور، په مثال د منافقو نه مسلم وي نه کافر، او نه مسلم وي نه کافر وي نه په خوله نه مرور، پریشان ګرځي سر وهلې کوسه په کوسه او در په در، همیشه رفت و آمد کا د زردارو په گذر، او په کوسه د دنیادارو گو خورگی کا لکه خر.